السلام علیکم. د آنلاین پیسو ګټلو یو بهترین اپلیکیشن زه تاسو ته په دې ویډیو کې درپېژنم چې تاسو ته په ګیم کولو سره پیسې درکوي. یعنې تاسو ګیم کوئ او په بدل کې تاسو ته پیسې درکوي. بالکل یو ریل اپلیکیشن دی. د دې په اړه باندې تاسو په یوټیوب کې سرچ هم کولای شئ چې دا اپلیکیشن ریل دی او که فیک دی. د دې څخه ډېرو خلکو ویډراوې کړي دي او ډېر خلک په دې کې کار کوي. نو تاسو هم همدانون اکاونټ پکې جوړ کړئ او کار پکې شروع کړئ. نو نور وخت نه ځم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ټول نه مخکې به راسو د اپلیکیشن به تاسو له کوم ځای څخه ډاونلوډ کوئ. نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به زمونږ د واتساپ ګروپ لینک تاسو ته میلاوي شي. په هغه لینک باندې کلیک وکړئ، لاړ شئ زمونږ واتساپ ګروپ ته او د اپلیکیشن له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. زمونږ واتساپ ګروپ ته به لاړ شئ او د دې اپلیکیشن لینک به تاسو ته میلاوي شي. په هغه لینک باندې کلیک وکړئ او د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو راپسې اپلیکیشن به اوپن کړئ. د ټول نه مخکې تاسو یوه خبره یاد ساتئ چې دا اپلیکیشن د موبایل په ډیټا باندې کار کوي، په وای فای باندې کار نه کوي. انټرنیټ به ستاسو د موبایل د لارې وي، د وای فای د لارې نه. وای فای د لارې چې ستاسو انټرنیټ وي نو تاسو د اپلیکیشن نشئ استعمالولی. نو اوس راځئ دې ته چې په دې کې به اکاونټ تاسو څنګه جوړوئ. راپسې د ټول نه مخکې به په دې راجستر باندې په دې باندې به کلیک ورته وکړئ. په دې سیم کله کلیک وکړو نو دلته به تاسو راسئ. په دې لومړنۍ خانه کې به تاسو په دې ځای کې به تاسو یو ایمیل ورته ولیکئ. فعاله ایمیل به تاسو ورته ولیکئ چې یو ایمیل له تاسو سره وي، هغه ایمیل به تاسو ورته ولیکئ. کله چې ایمیل ولیکو نو راپسې په دې سینډ باندې به ورته کلیک وکړئ. په دې باندې کله کلیک وکړئ نو ستاسو ایمیل ته به یو کوډ لاړ شي. هغه کوډ به تاسو راواخلئ، په دې خانه کې به یې ورته ولیکئ. کله چې کوډ دلته ولیکو دلته به بیا تاسو یو پاسورډ ورته ولیکئ. په دې کته خانه کې به تاسو په درېیمه خانه کې به تاسو یو پاسورډ ورته جوړ کړئ. تاسو کله پاسورډ درته ورکړئ دا پاسورډ تاسو درسره نوټ کړئ، یو ځای یې درسره ولیکئ، ځکه چې دا پاسورډ بیا ستاسو په کار باندې راتلی شي. بیرته چې تاسو اکاونټ پکې لوګین کوئ نو دا پاسورډ به تاسو د تاسو څخه حتما غواړي. نو کله چې په دې پورته خانه کې ایمیل ورکړو، په دې دویمه خانه کې تاسو کوډ ورکړو چې کوم کوډ تاسو ایمیل ته لاړ شي، او په درېیمه خانه کې تاسو یو پاسورډ ورکړئ. بیا راسئ په دې راجستر باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې په راجستر باندې کلیک ورته وکړو نو تاسو به له دې ځای څخه ووځئ. نو تاسو په راجستر باندې کلیک ورته وکړئ. نو په دې کې ما مخکې نه اکاونټ جوړ کړی ده. نو کله چې راجستر باندې کلیک وکړو نو تاسو به ورته راجستر شئ، تاسو به په دې کې راجستر شئ. نو بیا به راسئ په دې پورته خانه کې به تاسو ایمیل ورته ولیکئ، کوم ایمیل چې تاسو هلته ورکړو، او په دې دویمه خانه کې به تاسو پاسورډ ورکړئ. هغه پاسورډ به ورکړئ کوم پاسورډ چې تاسو هلته جوړ کړه، ځان چې پکې راجستر کوو هغه پاسورډ به تاسو دلته پکې ولیکئ. نو کله چې پاسورډ دلته پکې ولیکو، زه دلته زما آی ډي پکې لوګین کوم. نو کله چې تاسو دلته ایمیل هم پکې ولیکو او پاسورډ مو ورکړو، راپسې په دې لوګین باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کله کلیک وکړئ نو تاسو به اپلیکیشن ته لوګین شئ. دلته به لږ انتظار ورته وکړئ. نو کله چې مو اکاونټ پکې جوړ کړو نو راپسې دلته به تاسو ګیم پکې شروع کړئ. نو اوس راځئ دې ته چې په دې کې به تاسو ګیم څنګه کوئ. نو د ټول نه مخکې به تاسو راسئ، په دې باندې به کلیک ورته کوئ. دلته موږ سره انټرنیټ لږ سلو ده، ځکه دونه سلو کار کوي. نو کله چې په دې باندې کلیک ورته وکړو نو دلته تاسو دا نمبر سره یو رنګه کوئ، نه او نه رااخلئ، په نه باندې ږدئ نو دلته تاسو ته پیسې درکوي. په دې سره بس داسې نمبر یې تاسو سره یو کوئ، یو او یو سره یو کوئ، اوه او اوه سره یو کوئ، شپږ او شپږ، داسې ګیم دی تاسو یې په دې کې کولی شئ. نو دلته تاسو دا راواخلئ، دا نه به په دې باندې کېږي، دا نو په دې سره تاسو ته پیسې درکوي. نو اوس راځو دې ته چې له دې څخه به ویډرا تاسو څنګه کوئ او ویډرا یې څومره ده، څومره چې تاسو وګټئ نو بیا یې تاسو ویډرا کولی شئ. نو دا چې کله تاسو 50,000 ته ورسوئ نو تاسو په اکاونټ کې به $50 جمع شي، هغه تاسو بیا ویډرا کولی شئ. یعنې 50,000 چې تاسو پوره کړئ نو بیا یې تاسو ویډرا کولی شئ. نو د ویډرا طریقه یې په بله ویډیو کې درته ښیم چې له دې څخه به تاسو ویډرا څنګه کوئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ.